په کابل کې یو شمېر کارګر ماشومان د خپل بد اقتصادي وضعیت او همداراز له زده کړو د لیرې پاتې کېدو له امله سخت اندېښمن دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي. جهان یو له هغو تنکیو ماشومانو دی چې په کم عمر ورته د کورنۍ سرپرستي ورترغاړې ده او له تیرو 2 کلونو راهیسې د موټرو د بیا ترمیم په سرای کې کار کوي. نوموړی وایي زده کړې کول او انجینر جوړېدل یې لوی ارمان و، خو بېوزلۍ او د کورنۍ سرپرستي دې ته اړ کړی چې کری ورځ دلته کار وکړي. دلته 2 کال کېږي مستري یم. سهاري وختي راځم دغلته کار کوم. لږ سخته ده دغه شی، دا مثلا خراق دا شیان لږ سخته وي، لږ جګول اسان. مثلا دا ماشین دغه ډېر سخته وي. سهاري وختي راځو بیا مازدیګره پورې. مازدیګره 100 روپۍ یا 50 روپۍ راکوي. کور ته زه یا ډوډۍ یا خزانه کې اچوم. هر څوک زړه کې خپل ارمان دی چې آینده کې یو چې وشي. زه آینده کې غواړم چې انجینر شم. یوازې جهان نه بلکې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په ډیری کارخونو او د سړک پر غاړې تنکي ماشومان د سختو کارونو د کولو پر مهال تر سترګو کیږي. د کابل ښار په بله څنډه کې مطیع الله او شعیب هغه ماشومان دي چې د بېوزلۍ له امله دې ته اړ شوي څو له سهاره تر ماښامه د کابل ښار پر بیلابیلو واټونو وګرځي او هګۍ وپلوري. دوی له سرپرست حکومت د مرستې غوښتلو ترڅنګ د زده کړې او کار د زمینې د برابرېدو غوښتنه کوي. د پلار د سترګو دید مې کمزوری دی، نو زه مجبور یم کار وکړم او ماښام ته د 100 یا 1.5 افغانیو ډوډۍ خپلو وروڼو او خویندو ته یوسم. ارمان مو دا دی چې زده کړې وکړو، ځکه له دې شیانو خو زده کړې ښې دي. حکومت باید له موږ سره مرسته وکړي تر څو د کار کولو پر ځای مو راتلونکی جوړ کړو. په 4م ټولګي کې مې زده کړې کولې. دا چې پلار مې یو کراچیوان و نو د کورنۍ اړتیاوې نشوی پوره کولی. زه مجبوره شوم چې ښوونځی پرېږدم او له پلار سره مې مرسته وکړم او کار وکړم. زه له حکومت غوښتنه لرم چې زموږ په څیر خلکو لاسنیوی وکړي او زه مې بیرته زده کړې پیل کړم او خپل راتلونکی جوړ کړم. دا کار زموږ راتلونکی نه جوړوي. په ورته مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې له کارګرو ماشومانو د ملاتړ په موخه یې هڅې روانې دي او اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 10,000 بې سرپرسته او یتیم ماشومان په روزنتونونو کې په حرفوي زده کړو بوخت دي. دوی دغه راز زیاتوي د ماشومانو د روزنې په برخه کې کابو په ټول هیواد کې د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو لپاره روزنتونونه جوړ شوي او لا هم په دې برخه کې کار روان دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو او د ماشومانو د حمایي مرکزونو له لارې د یتیمو بې سرپرسته ماشومانو ستونزو ته رسیدنه کوي. دلته د دوی ساتنه پالنه کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت تقریبا د 10,000 څخه زیات یتیم او بې سرپرسته ماشومان خپل روزنتونونو ته جذب کړي دي او هلته د دوی ساتنه پالنه کیږي. د اوسېدنې ځای ورته برابر شوی. په عین وخت کې د دوی تعلیم او تربیت او ځانګړې پاملرنه هم کیږي. درسونه ورته ورکول کیږي. تر ډیره پورې د موږ هڅه دا ده چې دغه لړۍ له مرکز څخه ټولو ولایتونو ته وغځوو. هڅه دا ده چې د دغو ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وشي او کوم ماشومان چې په شاقه کارونو باندې بوخت دي د دوی د شاقه کارونو مخنیوی وشي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ورځ تر بلې د کارګرو ماشومانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. عبدالله حیدرزی، CGTN پښتو، کابل.